السلام علیکم. زه حکمت الله یم او زه تاسو ته ښه راغلاست وایم په بلک یعنی بیسیک انګلش لینګویج کورس یعنی د انګلیسي بنیادی کورس، هغه هم په 3 میاشتو کې. که تاسو زمونږ د یوټیوب چینل ته نوي یاست نو زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ تر څو زمونږ راتلونکي کې نور څومره ویډیوز وي هغه تاسو ته راورسیږي. ښه، په نننی کلاس کې به مونږ ډیر یو ضرور او مهمه موضوع درس وایو چې هغې ته وایي WH words یا WH questions. ښه، او د دې زده کول تاسو دپاره ډیر ضروري دي ځکه چې مونږ په روزمره زندگی کې په انګلیسي کې څومره سوال پوښتنه کوېسچنز کوو هغه اکثره چې وي په WH words او WH questions سره وي. نو د دې دپاره د دې زده کول مونږ دپاره ډیر ضروري دي. صحیح ده؟ نو راځئ چې خپل درس شروع کړو. اول خو دا چې مونږ سره په انګلیسي کې WH words کم دي هغه به ووایو. مونږ سره په انګلیسي کې WH words چې دي what دی، where دی، who دی، when دی، which دی، why دی، whose دی او whom دی. صحیح ده؟ دا مونږ سره WH words دي چې یو به مونږ انشاءالله اوس وایو. دویمه خبره دا ده چې دې ته WH words ولې وایي؟ دې ته WH words ځکه وایي که تاسو وګورئ دا ټول په W او H لیټر سره شروع شوي دي، نو په دې خاطر دې ته WH words یا WH family ویل کیږي. صحیح ده؟ ښه، نو مونږ سره اول WH word دی what. what په پښتو کې مطلب او معنا ده څه. صحیح ده؟ لکه what is your name، ستاسو نوم څه دی. what is this، دا څه دی. او the definition of what is، د what تعریف یا definition مونږ سره دی what asks about name, job or thing. what چې دی مونږ سره پوښتنه کوي، تپوس کوي د نوم په باره کې یعنی د یو کس د نوم باره کې، د جاب یو کس وظیفي یو نوکري باره کې، اور thing یا د یو شي باره کې. صحیح ده؟ نو what مونږ سره د 3 شیان باره کې پوښتنه کوي. اول what مونږ سره پوښتنه کوي د یو چا د نوم دپاره، what مونږ سره پوښتنه کوي د یو چا د نوکري یا وظیفې دپاره، او what مونږ سره د یو شي باره کې هم پوښتنه کوي. لکه فار ایگزامپل what is your father's name، ستاسو د پلار نوم څه دی. what is that، هغه څه دی. صحیح ده؟ پوښتنه کوم what is that، هغه څه دی. what do you have in your hand، ستاسو په لاس کې څه دی. understand؟ what do you have، تاسو څه لرئ. صحیح ده؟ what is this، دا څه دی. what do you want، تاسو څه غواړئ. صحیح ده؟ او داسې نور مثالونه. نو د what په پښتو کې مطلب شو څه. صحیح ده؟ څه مطلب شو؟ څه. نو چې کله هم تاسو چا نه پوښتنه داسې کوئ چې دا څه دي، هغه څه دي، تا سره څه دي، نو د what په ذریعه تاسو کولی شئ. صحیح ده انشاءالله؟ دویم WH دی مونږ سره where، او where مطلب دی چرته. فار ایگزامپل مثال where are you، تاسو چرته یئ. where is my pen، زما قلم چرته دی. صحیح ده؟ او د where definition دی مونږ سره، د where تعریف مونږ سره داسې دی چې where asks about place or location. where چې دی مونږ سره د ځي یا د لوکیشن باره کې پوښتنه کوي. صحیح ده؟ چې کله تاسو د یو چا نه د یو شي یا د یو کس د لوکیشن یا د ځي د موقعیت پوښتنه کوئ نو تاسو به څه استعمالوئ؟ where. او د where مطلب دی پښتو کې چرته. لکه مثال where is Ali، علي چرته دی. where is your father، ستاسو پلار چرته دی. where is my book، زما کتاب چرته دی. where is your car، ستاسو موټر چرته دی. where is your house، ستاسو کور چرته دی. where is my school، زما مکتب یا ښوونځی چرته دی. صحیح شو؟
نو د ویر مطلب دی په پښتو کې چرته، او چې کله تاسو د موقعیت لوکیشن باره کې پوښتنه کوئ نو تاسو به د ویر WH ورډ استعمالوئ. صحیح دی انشاءالله. دریم WH دا دریم WH مونږ سره دی when. when په پښتو کې مطلب او معنا ده کله. صحیح ده. لکه فور ایگزامپل when do you go to English class. ته انګلیسي صنف ته کله ځې. when do you wake up. when do you wake up. ته کله پاسېږي یا ته کله راویښېږي. صحیح ده. نو د when مطلب دی کله او the definition of when is when asks about time. when چې دی مونږ سره د وخت باره کې پوښتنه کوي، یعنی when مونږ نه د وخت پوښتنه کوي، د ټایم چې مطلب دا کار په څه ټایم تاسو کوئ. صحیح ده. لکه فور ایگزامپل ته اوس یو کس ته وې چې when do you go to school. تاسو ښوونځي ته کله ځئ. یا when do you play cricket. تاسو کرکټ کله کوئ. when will you come to the class. تاسو به صنف ته کله راځئ. when will they go. هغوی به کله لاړ شي. when is the match. match کله دی. صحیح ده. نو when مطلب دی کله او when مونږ نه د وخت باره کې پوښتنه کوي. صحیح ده انشاءالله. څلورم WH دی مونږ سره who. who مطلب او معنا د پښتو کې څوک. صحیح ده. لکه فور ایگزامپل who are you. تاسو څوک یې. who is Ali. Ali څوک دی. who is your English teacher. ستاسو د انګلیسي ښوونکی څوک دی. صحیح ده. نو asks about person or persons. صحیح ده. تر هغه پوښتنه کوي د شخص باره کې، د کس باره کې. صحیح ده. لکه اوس مونږ وایو چې دا څه دي. what is this مونږ وایو که نه، لکه what څه. او که ته چې دا څوک دی نو بیا خو داسې نشي ویل چې what is this. بیا وایو چې who is this. دا څوک دی. صحیح ده. نو who پوښتنه کوي د شخص باره کې، د کس باره کې. صحیح ده. لکه فور ایگزامپل ته یو کس ته وایې چې who is your best friend. ستاسو بهترین ملګری یا دوست څوک دی. who is your father. ستاسو پلار څوک دی. who is Ahmad. احمد څوک دی. who is your teacher. ستاسو ښوونکی څوک دی. صحیح ده. who is that. هغه څوک دی. who is this. دا څوک دی. who are you. تاسو څوک یې. صحیح ده. نو داسې ډېر مثالونه مونږ سره شته چې مطلب هغې کې مونږ د who استعمال کولی شو. صحیح ده. نو who مطلب څوک. صحیح ده. پنځم WH دی مونږ سره whose. څه شی؟ whose. whose مطلب د چا. لکه فور ایگزامپل ته وایې چې دا موټر د چا دی. whose car is this. whose car is this. صحیح ده. دا کور د چا دی. whose house is this. whose house is this. صحیح ده. whose مطلب د چا او the definition of whose is whose ask about position or ownership. whose مونږ سره د ملکیت او مالکیت په اړه پوښتنه کوي. صحیح ده. لکه کله چې مونږ د یو شي د مالک باره کې پوښتنه کوو چې یعنی دا د چا دی، هغه د چا دی، دا د چا کور دی، دا موبایل د چا دی، دا صنف د چا دی، دا کتاب د چا دی. نو دلته به مونږ د whose WH ورډ استعمالو. لکه فور ایگزامپل دا موټر د چا دی. whose car is this. whose car is this. یا هغه کور د چا دی. whose house is that. whose house is that. دا موبایل د چا دی. whose phone is this. whose phone is this. دا صنف د چا دی. whose class is this. whose class is this. دا لیپټاپ د چا دی. whose laptop is this. whose laptop is this. دا قلم د چا دی. whose pen is this. نو whose مطلب د چا. نو whose مطلب د چا چې کله مونږ د یو شي د مالک په باره کې پوښتنه کوو نو مونږ به د whose کلمه استعمالو. صحیح ده. شپږم WH مونږ سره دی which. which مطلب کم یو. صحیح ده. لکه فور ایگزامپل which color
do you like ستا کم یو رنګ خوښیږي which country do you like ستا کم ملک خوښیږي نو which مطلب او معنا د پښتو کې کم یو او the definition of which is which ask about choice which چې دی موږ نه د choice په اړه یا په باره کې پوښتنه کوي لکه د انتخاب لکه فور ایگزامپل ته یو کس ته چې which city do you like ستا کم یو city یعنی ښار خوښیږي which subject do you like at school ستا کم مضمون خوښیږي په مکتب کې صحیح ده which book do you want ته کم یو کتاب غواړې which book do you want ته کم یو کتاب غواړې which car is yours which car is yours کم یو موټر ستا دی which car is yours کم یو موټر ستا دی نو which موږ نه پوښتنه کوي د choice باره کې WH موږ سره دی why څه شی why د why په پښتو کې مطلب دی ولې لکه فور ایگزامپل why do you come late to the class ته ولې صنف ته ناوخته راځې why don't you study ته ولې سبق نه وې why are you silent ته ولې چوپ یې صحیح ده نو د why مطلب دی ولې او why definition دی موږ سره why asks about reason why چې دی د reason په اړه پوښتنه کوي reason مطلب دی وجه چې کله تاسو د یو چا نه د یو څه په وجې باره کې پوښتنه کوئ چې دا ولې داسې یا ته ولې نه راځې یا ته ولې سبق نه وې یا ته ولې ناوخته راځې نو موږ د why کلمه یا د WH words استعمالوو لکه فور ایگزامپل why do you learn English ته ولې انګلیسي زده کوې why do you go late to the class ته ولې صنف ته ناوخته ځې why don't you study ته ولې سبق نه وایې why don't you work hard ته ولې محنت نه کوې why do you sleep late why do you sleep late ته ولې ناوخته ویده کېږي صحیح ده اتم WH whom مطلب چاته صحیح ده لکه whom do you call every day whom do you call every day ته هره ورځ چاته زنګ وهې صحیح ده یا whom are you waiting for ته چاته انتظار کوي صحیح ده نو whom مطلب چاته او definition د whom دا دی چې whom مونږه د object د پاره استعمالو چې څنګه مونږ who subject په ځای کې استعمالو نو whom مطلب چاته whom او who دواړه د شخص د پاره راځي صحیح ده خو whom چې دی هغه د object پوښتنه کوي او who د subject صحیح ده انشاءالله who او whom definition یو دی خو who چې دی هغه د subject پوښتنه کوي او whom چې دی مونږ ته د object باره کې پوښتنه کوي صحیح ده لکه who calls you تاسو ته څوک زنګ وهي او whom do you call ته چاته زنګ وهي صحیح ده نو who calls you تا ته څوک زنګ وهي ګوره عمل کوونکی څوک دی whom do you call ته چاته زنګ وهي نو عمل اخیستونکی نو who چې دی د subject په اړه پوښتنه کوي او whom چې دی د object نو دواړو definition یو دی نو دا زمونږه نننی درس WH words امید دی چې تاسو ټول به پې پوه شوي یئ که تاسو سره څه پوښتنه سوال وي نو تاسو کولی شئ هغه موږ ته د کمنټ باکس کې ولیکئ او یا هم زموږ په واتساپ په شمیره موږ سره